په تیره میاشت کې د یوه ښوونځي له 1950 زده کوونکو څخه 15 سلنه زده کوونکو ژور خفګان درلود. د یاد ښوونځي ورځپاڼې دا رقم له ځان سره نه درلود، خو دوی غوښتل د یادې موضوع اړوند راپور ولري. نو د همدې لپاره دوی سلا شول چې له 160 زده کوونکو څخه په ناڅاپي ډول پوښتنه وکړي چې آیا په تیره میاشت کې دوی یاده ستونزه درلوده؟ په پایله کې دوی وموندله چې 10 سلنه زده کوونکو د هو ځواب ورکړی. 15 سلنه حقیقي نسبت په پام کې ونیسئ. هغه اټکل چې د یادې سروې له 10 سلنه څخه ډېر ګډونوالي ورکوي کوم دی؟ په دې ځای کې موږ او تاسې ته هغه اصلي یا د ټولنې اصلي نسبت هغه موږ او تاسې ته راکړل شوی چې 15 سلنه دی. وبلیکو چې پی مساوي کېږي له 15 سلنه سره. او همداراز دلته په دې ځای کې هم همدا خبره بیا موږ تاسو ته تکرار شوې ده چې له دې څخه او د نمونې سایز چې د یا نمونې اندازه چې ده هغه یا په ان سره موږ تاسو ښودلې و هغه 160 زده کوونکي دي. نو تاسو ویډیو ودروئ او خپله یوه هڅه وکړئ چې آیا کولی شئ یا د پوښتنه ځواب کړئ او که نه. ښه ده، په دې هیله چې تاسو ویډیو درولې وي او هڅه مو هم کړې وي. لومړی به راشو او وبګورو چې دلته د نمونوي توزیع ګراف آیا نارمل دی او که نه دی، په نورمال ډول رسمیږي او که نه رسمیږي، یا دا د نمونوي توزیع نسبت په نورمال ډول توزیع شوی او که نه دی توزیع شوی. نو د هغې لپاره موږ او تاسې قانون درلودو چې که چیرې ان یا د نمونې سایز له پی یا نسبت سره ضرب کړو، که چیرې دا لوی او مساوي شي له لاسو څخه، یو دا شرط و او بل شرط دا و چې که چیرې ان واخلو او د یو منفي پی سره یې ضرب کړو نو دا هم باید لوی او مساوي شي له لاسو څخه. که دې دوو شرطونو پکې صدق وکړ نو په دې معنا چې دا توزیع به یوه نورماله توزیع وي. را به شو او همدا رقمونه به دلته وګورو. د ان قیمت د 160 وبلیکو 160 ضرب د پی یا نسبت قیمت یې څومره دی؟ 0.15. آیا دا لوی او مساوي دي له لاسو څخه که نه؟ که چیرې دا سره ضرب کړو نو دا 40 کېږي. 40 لوی دي له لاسو څخه. لومړی خو صدق وکړ. را به شو دویم به وګورو. دلته بیا هم 160 لرو. که چیرې له یوه څخه 0.15 کم کړو نو دلته 0.85 پاتې کېږي. البته دا د ضرب په حالت کې نو دا هم په ښکاره ډول ځکه چې دا ځای له لاسو څخه لوی شو نو دا به هم حتما له لاسو څخه لوی کېږي. یا له 160 څخه که 4 شي 160 پاتې کېږي. 160 په ښکاره ډول له لاسو څخه لوی دي. دا له دې ځای څخه موږ تاسې دې نتیجې ته ورسېدلو چې دلته د نمونوي توزیع نسبت چې کوم ده په نورمال ډول باندې توزیع شوی دی. له مخکې څخه موږ تاسې په یاد درلودل چې د نمونوي توزیع نسبت اوسط چې کوم دی هغه مساوي دی خپله له نسبت سره، یا میو د پی البته د هغه نمونې دا مساوي دی له پی یا نسبت سره، چې په دې ځای کې بیا دا مساوي دی له 0.15 سره. او په همدې ډول سره که چیرې راشو او معیاري انحراف یې پیدا کړو، د دې معیاري انحراف مساوي کېږي له څو سره؟ معیاري انحراف یې مساوي و له جذر د پی ضرب یو منفي پی تقسیم پر سایز یا په ان. نو که چیرې په دې ځای کې وګورو دا به مساوي شي له جذر د پی قیمت دلته راکړل شوی چې 0.15 ضرب 0.85 ځکه له یوه څخه یې که کم کړو تقسیم پر سایز څومره دی؟ 160. نو که چیرې راشو او دا په ماشیني حساب کې ضرب کړو چې څو کېږي؟ ښه، نو را به شو لومړی به جذر ورته ونیسو. جذر د 0.15 ضرب 0.85 دا ټول تقسیم پر 160. قوس به بند کړو نو وایو چې دا ځای اټکله مساوي کېږي له 0.28. ښه، دا یې معیاري انحراف شو.
چې په دې ځای کې مو لاسته راوړ. که چیرې راشو او دلته یې رسم کړو نو دا به توضیح به په داسې ډول یوه توضیح ښکاره شي، هماغه د زنګولوي ګراف په ډول باندې چې موږ او تاسې مخکې ډېر زیات ورباندې بحث او خبرې کړې وي. په دې ځای کې به اوسط رسم شي په داسې ډول سره. د دې قیمت دی 0.15 او همداراز معیاري انحراف یې هم موږ او تاسې لاسته راوړی و چې مساوي و له 0.028 سره. ښه، د دې معیاري انحراف په پام کې نیولو او اوسط په پام کې نیولو سره اوس باید موږ او تاسې دلته څه لاسته راوړو؟ دلته موږ او تاسې وایو چې هغه اټکل چې د یادې سروې له 10% څخه ډېر ګډونوالي ورکوي کوم یو دی، نو 10% په دې کې اټکل دا ځای راځي، دا ځای به 10% شي، یا که چیرې په اشاري ډول ولیکو 0.1. له دې څخه پورته دې خواته کوم احتمال چې دی نو دا ټول باید حساب کړلی شي. که چیرې دلته د سرحد په ډول ولیکو نو ښکته خواته 0.1 دی او پورته خواته اخري ځای چې دا ختمي 1 دی. نو را به شو او په اکسل کې له مخکې تیار شوی فورمولونه مو چې کوم ورته سیټ کړي په هغې کې به قیمتونه ولیکو او خپل ځواب به لاسته راوړو. ښه، ښکته حد مو څو دی؟ 0.1 دی، 0.1. پورته حد 1 دی او اوسط 0.15 دی او معیاري انحراف هم 0.028 دی. ښه، نو وبلیکو چې احتمال د یوې نمونې یا د دې نمونې چې له 10% څخه زیاته ده یا له 0.10 څخه لویه ده دا اټکلاً مساوي کیږي له 0.96 سره. را به شو په دې ځوابونو کې به وګورو چې کوم یو ځواب 0.10 ځواب دی، نو وایو چې دلته دا ځواب سم دی.